دا وخت موجود یم پیښور ښار کې او دلته کې مونږ راغلي یو د پرندو منډۍ ته. مختلف قسم او ښکلي ښکلي پرندې دلته کې میلاویږي په ښه ریټ باندې. او نن د اتوار ورځ ده او دلته کې چې دی غونډ بازار لګېدلی، مطلب کلو علاقو نه خلک دلته راځي د خرڅ او د غشتو د تجارت دپاره. تجارت دلته کې خلک کوي. دا وګورئ مختلف دانې د پرندو، پنجرې او داسې مختلف قسمه سامانونه د دې چې دی دلته کې په دې بازار کې میلاویږي. مختلف قسم مختلف نسل والا توتیان دلته کې موجود دي او انشاءالله کوشش وکوم چې د څه ریټونه پکې هم معلوم کو او تاسو سره شیر کو او بالکل مکمل ډیټیل به هم تاسو سره شیر کوم. که څوک زموږ ورور به اغوستل غواړي چې هغوی ته پته لګي او هغوی دلته ویزیټ هم کولی شي او رابطه هم د یرونو سره کولی شي. السلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت موجود یم پیښور ښار کې او دلته کې مونږ راغلي یو د پرندو منډۍ ته. مختلف قسم او ښکلي ښکلي پرندې دلته کې میلاویږي په ښه ریټ باندې. او نن د اتوار ورځ ده او دلته کې چې دی غونډ بازار لګېدلی، مطلب کلو علاقو نه خلک دلته راځي د خرڅ او د غشتو د تجارت دپاره. تجارت دلته کې خلک کوي. بالکل په دې ویډیو کې به دا ټول پروګرام دا ټول مناظر تاسو سره شیر کوم. دوستان دلته مې درته خواځار کې ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته هم د کتو دپاره میلاویږي. نو راځئ جي خپل شروعات د ویډیو کوو. ښه له خیر سره دا پرندې تاسو وګورئ ماشاءالله. دې کې هر قسم توتیان پکې موجود دي، هر قسم چرګان چرګې پکې موجود دي او داسې مختلف قسم پرندې دلته کې موجود دي د کومو نامې چې مونږ ته هم نه راځي. لکه دا تاسو وګورئ، دا وګورئ جي دا مختلف قسم مختلف نسل والا توتیان دلته کې موجود دي او انشاءالله کوشش وکوم چې د څه ریټونه پکې هم معلوم کو او تاسو سره شیر کو او بالکل مکمل ډیټیل به هم تاسو سره شیر کوم. که څوک زموږ ورور به اغوستل غواړي چې هغوی ته پته لګي او هغوی دلته ویزیټ هم کولی شي او رابطه هم د یرونو سره کولی شي، نو بیا به انشاءالله مکمل ډیټیل او نمبر تاسو سره هم شیر کوم. دا وګورئ دا توتیان دي مختلف نسل مختلف قسمونه. دا چرګې وګورئ ماشاءالله او دا زما په خیال تاوسان دي که تیتران دي، دې خوا کمترې دي. دا د دې رول ډیټیل مکمل تاسو دوی سره رابطه کولی شئ. که څو هر قسم پرنده غشتل غواړي یا خرڅول غواړي دوی سره په دې نمبر رابطه کولی شئ. دلته کې باقي تاسو دا هر څه کتلی شئ له خیره سره. بھیجانه دا څه دي؟ پیزا د دې پرایس سره فیزلټ پرایس یې سره دا جوړي 12000 د دې پرایس ته فیزلټ دې ته ویلې شي پرنده ده. دې خو دا ګوګړي دي ماشاءالله وګورئ جي. او لاندې که دا تاسو وګورئ سوی سویچ او خرګوش. بل دوستانو دی خوا سړک سیټ ته رالم، هغه دوکان کې مونږ تاسو ته پرندې وښودلې. سړک باندې ټریفک ډېر زیات دی، د هغې وجه دا ده نن د اتوار ورځ ده، مخامخ چې دی منډي لګېدلې ده. رش ته تاسو کتی شئ، کافي رش دی او د هغې د وجې چې دی دلته کې ټریفک هم ډېر زیات جمع شولو. نو داسې دغه بازار ته ورځم، دې بازار کې مختلف ځایونو باندې ګرځو چې کمی کمی پرندې مارکیټ ته رالی دي، کم کم پرندې مارکیټ ته خلکو راوستي دي، څه ریټونه یې وایي دا ټول ډیټیل به تاسو ګورئ. او دلته کې دا مین بازارونه هم دي، خو د اتوار په ورځ منډي لګي نو دې ته یو ځای مختص کړی دی چې په هغه ځای کې خلک راجمع کېږي راټولېږي او هغې کې بیا تجارت کوي. دا وګورئ او پرندو سره ریلیټډ هر د دوی سامان دلته کې هم اویلیبل وي، موجود وي. دلته دا مختلف توتیان پرندې او دې کې چې دی کیټ پیشوګانې هم موجود دي. دا چرګان وګورئ لږ دا وګورئ مختلف دانې د پرندو، پنجرې او داسې مختلف قسمه سامانونه د دې چې دی دلته کې په دې بازار کې میلاویږي. او که زه تاسو ته ویم په سړک باندې هم منډي لګېدلې ده او دې خوا بیک سایډ ته د دې مارکیټ چې دی هم یو منډي لګېدلي. دا تاسو وګورئ ترې رالی دي مختلف قسمه کونترې مختلف نسل والا تاسو ته ښیمه. السلام علیکم وروره. وروره منډي د څه په ورځ لګي دلته کې؟ په پیښور کې کومې منډیانې ډېرې مشهورې دي؟ رینګ روډ منډۍ
او چرګانو چوک او سیفن منډۍ دا چې دی څاروي او دا پرندو حوالې سره چې دی ډېرې زیاتې مشهورې دي دلته د رور سره کونترې دي خو ما ته خو د دې معلومات نشته دی وروره د دې کې د ټول نه زیات کونتر ګران کم یو دی دا ګران دی دا دې ته کم ویلی شي زیړ جوګي ډنډې مار پرایس یې څه دی 2500 روپۍ چې دی د دې ریټ وایي ښه بله راته دا خبره وکړه دې کې خاص خبره سي ښه نسل والا بل زما یو خواهش دی ما د یو ریسر کونتر یو کس راته د هغې باره کې ویلي پهله دا خبرې واورئ وایي هغه مونږ اسلام آباد نه خوشي کړی وایي پته نشته څومره وخت کې هغه دلته کې را رسېدلی دغه دلزاکو ته دا حقیقت دی وایي په هغې باندې سټیمپ هم لګېدلی ورس پې لګېدلی پېښور نه به تقریبا دا ښه بل یې هغه دا ویلي د دې مخه چې کوم سیټ دی هم په هغه طرف به دا ځي دا د پرندو هغه منډۍ ده ماشاءالله تاسو وګورئ کافي رش دی پکې دا وخت دې خوا ته هم ډېر زیات رش دی او دې کې بعضې خلک داسې وي چې هغوی په ویډیو باندې خفه کېږي بد ګڼي نو بس دا د سرسري مناظر چې دی د دې منډۍ د دې بازار ما تاسو سره شیر کړلو نو امید لرم ویډیو به م خوښه شوي او که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ اوس درنه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان